دا یو خور سوال کړی دی وایي زه د خپل خاوند د تنخوا نه بعض پیسې علمه جمع کومې د دې دپاره چې سبا له ترې موږ فایده والو یعنې هغه خرچې له ماله پیسې راکړي څه چې خرچه شي باقي چې پاتې شي هغه زه جمع کوم دې کې د خاوند سره دوکه خو نه راځي نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې کله یو خاوند خپلې ښځې له خرچه ورکړي چې دې نه به ته په کور باندې فلاني شي باندې دومره څه ولګي او هغې کې څه پیسې زیاتې پاتې شوې او دا ښځه راولګېد هغه پیسې جمع کوي د مستقبل دپاره دا خو ښه کار دی خو دې دپاره یو څو شرطونه دي بلکې دې ښځې شکریه ادا کول پکار دي او دا یو ښه اقدام دی ښځه ما ښځه چې د خاوند د مال خیال ساتي خو هغې کې یو څو شرطونه اولنی شرط دا دی چې دې کې به دوکه او دروغ نه وي یعنې داسې نه چې دا خو اوس وي چې زه پیسې جمع کړم که نه او ضرورت مثال کې 1000 روپو ته دی خرچه او دا ورته 15000 روپۍ لګي هغه ولې 15000 ولیکي 1000 ته دې ولګولې 4000 کې خو دا دروغ وایي کې دې کې دروغ رالو نه 1000 روپۍ لګي او په 1000 کې 800 ولګېدي 200 دی ږدي دا اوس اولنی شرط دی چې دې کې به دروغ او دوکه نه وي دویم دې کې به په خاوند باندې سختي نه جوړېږي یعنې داسې نه چې دا خوشحاله چې زه خو پیسې جمع کوم او د خاوند بیخ بنیاد وځي یعنې هلته هغه ته ضرورت دی پیسو ته په هغه قرضې دي هغه ته مسلې دي او دا وایي زه څه کوم زه پیسې جمع کوم نو په دغه پیسو به څه وکړي چې هلته خاوند غریب په مشکلاتو کې دی بل شرط دې دپاره دا دی چې دا به د عام مصلحت دپاره جمع کوي دا نه چې د خپل ځان دپاره جمع کوي یا داسې کارونو دپاره چې په هغې خاوند نه دی راځي دا دې لپاره جمع کوي چې په دې کور ولګي ټول کور باندې نه بیا څه خبره نه ده بل شرط پکې دا دی اخرنی چې خاوند ترې منع کړي نه وي لکه اوس یو خاوند زما طرف ته خیال ساتئ زه ته اوستریږی لکه اوس یو خاوند ښځې ته دا ووایي چې زه تاله ګوره اجازت نه در کوم چې ته پیسې جمع کړي نو بیا ښځې له نه دی جایز خو که ده منع کړي نه وي او دغه 3 شرطونه ورسره نور ومي نو بیا پکې څه حرج هغه نشته